د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ د کرونګ سیمه که څه هم دا سیمه د امریکایي اشغالګرو وحشت او جنایتونو په بیس خوشحالي څرګندوي او د استقبال لپاره ورته په شړک دې سیمې ته ورځي. له موجود د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ د کرونګ سیمه دا هغه سیمه ده چې په تیرو 20 کلونو کې جنگ په داسې کچه ځپلې چې د ژوند له اسانتیاوو او پرمختګونو ډیره وروسته پاتې ده. دا چې اوس موږ کوم ځای کې موقعیت لرو او ناست یو دې ته د قورو خوړ وی په دې خوړ باندې زموږ د کلو ته لار تللی ده، سړک تللی دی، خو دا سړک موږ په خپلو مصارفو باندې او په خپلو لاسو باندې او په خپلې نه په سړه ډوډۍ والی دی جوړ کلی دی. خو دا چې کوم واړه کارونه دي دا موږ شخصي خلک په خپلو مصارفو او قومي سپین ږیرو په مرسته باندې کوو. خو چې دا کوم زموږ د توان نه بار خبرې دي لکه دا پل شو د دې خوړ نه موږ ته غټ مشکل دی، لکه چې کلینیک شو موږ اوس تقریبا 12-14 زره دغه شان د پرسونل لرو، دغه د 12-14 کلي لرو، موږ ته کلینیک نشته دی، موږ ته یې د هغې هم غټه ستونزه ده. مریض چې راته پیدا شي په لرګو کې م راغستی او په لرګو کې م په اوږو باندې کېنولی او چې کوم هغه کلینیک هغه هسپتال ته موږ رسو نو هغې خپل هغه یې ژوند د لاسه ورکړی، یا هغه مریضتیا لږه مریضتیا هغه ډېره شوي زیاته شوي. نو زموږ د اسلامي امارت او دغه رنګې د حکومت نه هیله غواړو او ډېره مننه ترې کوو او موږ د هغې کومکۍ نه یو چې زموږ سره یې د دې پل او د دې سړک د دې کلینیک په باره کې دې کې مرسته وکړي، کومک وکړي او دا موږ ته برابر کړي. نو موږ د حکومت نه ډېر خوشحاله او ډېر ترې رضا یو. الله پاک دې د حکومت تل لري او الله پاک دې د اسلامي امارت تل لري، الله پاک دې دې ته قرار ورکړي. موږ د دې نه ډېر زیات خوشحاله یو، ډېره ستاینه او مننه ترې کوو. نو زموږ سره یې په دې کې کومک وکړي او مرسته راسره وکړي.
ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ستاسو ټولو ملګرو ته هرکلی کوو، هر کله راشئ، الله مو ژوندي لره. تاسو دلته د وټپور ولسوالۍ د کرونګ سیمې ته راغلي وئ او دا د وټپور ولسوالۍ د کرونګ سیمه ده. مخې ته دا خوړ دی چې تاسو ولیده، دا زمونږ او ستاسې د دې ساحې 15,000 ولسونه لري. تقریبا چې ټول د دې خوړ د مشکل سره مخ وو او دغه د موټرو تګ و راتګ تقریبا په دې وخت کې د 4-3 میاشتې دغه موټرې به دلته ولاړې، مخې ته پول نه لري، نو ولس د دې پول د وجې نه ډېر مشکل سره مخ دی. بیا دغه ځینې کارونه چې لږ کمزوري کارونه وي، زمونږ ولسونه خپل ایماندار ولسونه دي، خپل کاریګر ولسونه دي، خپل همکاري کوي او خپل کار کوي. لکه دا تاسو دا سړک وینئ، موږ دا د ولس په مرسته باندې او د ولس په مالی ملاتړ باندې د چاندې په سیستم باندې دا ساحه او دغه پورې غاړه ساحه د دې خوړ ترمنځ چې کومه ساحه ښکاري، دا موږ په خپل مالی ملاتړ باندې او د ولسونو په همکارۍ باندې یو څه ناڅه فرش کړی دی چې دلته موټرو ته ډېر ضرورت و. او دلته دا ولسونه میړني ولسونه دي، مجاهد ولسونه دي، ډېرې قربانۍ ورکړې دي، د اشغال په مقابل کې ډېر شهدا ورکړي دي او د امریکایانو د خوا نه ډېر زورېدلي دي. دلته امریکایانو تقریبا چې ګدا اکثر ورته وایي او دغه نورې ساحې ورته وایي، دلته خرو کارین ورته وایي چې هلته امریکایانو هڅه کوله هلته راشي چاپی ووایي او دلته زمونږ ولسونه بمباري کړي، خو بالاخره د مجاهد ولسونو په برکت باندې اشغالګر الله رب العزت ختم کړه او ولسونه اوس کوشش دا کوي چې زمونږ دا ملک او زمونږ دا وطن زمونږ دا کلی آباد کړي. خو ولسونو ته ستونزې ډېرې دي، لکه یو مهمه ستونزه چې دا او ډېر اړتیا چې دا ولس ورته لري د پله موضوع ده چې دا تاسو ولیده. دویم د سړک موضوع ده چې اکثره وخت کې زمونږ مریض او زمونږ یو کم بل مشکل چې د هغه ځای نه موږ مریض په موټر کې واچو دیجې پورې تقریبا ساه به یې ورکړي، زمونږ مریض تداوی ته په صحیح حالات کې ونه رسیږي. بیا د کلینیک مشکل دی، دلته کلینیک نشته، حتی چې د ستنې د والو ترتیب هم موږ سره دلته په دې ساحه کې نشته. که څه هم دا سیمه د امریکایي اشغالګرو وحشت او جنایتونو په بېسارې توګه ځپلې، خو د دې ترڅنګ د دې سیمې خلکو دا چې تاسې وینئ او دې ته ورته سختۍ هم ګاللي. دا چې اوس اسلامي امارت واکمن دی،
د دې دردېدلي ولس ژوند ته نوې هیلې پیدا شوي. کونړ ولایت مربوط ټولو ولسوالو کې د دبلیو پی نړیوال سازمان د خوراکي مرستو په بدل کې او د شپول مؤسسې همکاره مؤسسه ده د انکشاف دهات د چتر لاندې په کونړ ولایت په 15 ولسوالو کې په شمول د مرکز منګه تقریبا 88 پروژې د کار په بدل کې لرو چې هغه ټول سرکونه فرعي سرکونه دي. من جمله د هغې نه کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د کرونګ دا سرک هم دی چې جمله د 14 یا 15 کیلومتره سرک دی. په دې کې غالبا 4 کیلومتره یا 3 کیلومتره سرک والی شوی دی او د ولس ورته خپله مالي بودیجه را جمع کړې ده. څه په مالي بودیجه باندې لګي، څه د شپول مؤسسې خوراکي موادو باندې لګي، د هغې په بدل کې مواد ورکولی کېږي او کار پرې روان دی. او زموږ عزم او اراده هم دا انشاءالله چې دغه سرک موږ کرونګ کلي ته ورسوو په دې خاطر باندې چې دغه ولسونو ته کومې ستونزې دي، کوم تکلیفونه دي چې دغه ستونزې حل شي، هوارې شي، د مرکز سره دا سرک وصل شي او دغه تګ راتګ او بیمارانو مشکل او د ناروغانو مشکل دغه په اسان طریقې سره څه شي مرکز ته ورسي. دغه سرک اوس لپاره خامه جوړیږي که پوخ سرک؟ دغه اوس لپاره فرعي سرک دی، خامه سرک دی او اراده هم شته الله دې وکړي چې موږ دا پوخ سرک برابر کړو، اساسي برابر کړو. نو دغه فی الحال لپاره فرعي سرک دی او انشاءالله اراده لرو الله دې وکړي چې دا موږ اساسي برابر کړو او پوخ یې کړو. د دې خاطر باندې د ولسونو دغه ستونزې چې کوم دي، بیماران دي، مریضان دي، انتقال ډېر مشکل دی، بارانونه دي، دا سرکونه ډېر د غریزې علاقې سرکونه دي، کمزوري دیوالونه کله رغړي، کله یو طرف کله بل طرف. نو په دې خاطر موږ کوشش کوو چې اساسي برابر کړو، دا ټول سرکونه اساسي برابر کړو، خصوصا د غرونو علاقو ته ډېره توجه وکړو ځکه د خلکو ډېر تکلیف شوي دي، ستونزې زحمتونه یې ګاللي دي. باید چې موږ ډېر خدمتونه وکړو، ښکته هم خدمتونه وکړو، پورته غرونو ته هم خدمتونه وکړو چې د ولس دا مشکلات حل شي.
دا هغه صحنه ده چې په لومړي ځل د اسلامي امارت چارواکي همدې سیمې ته ورځي، له موجوده ستونزو کتنه کوي او د حل ډاډ یې ورکوي. ځایي اوسیدونکي د دوی په راتګ خوشحالي څرګندوي او د استقبال لپاره ورته په شړقنده باراني ماحول کې په یو لړ شعارونو هرکلی او ښه راغلاست وایي. دا پیښه د اوسنو ورښتونو په یو کور باندې د شپې شاوخوا 11 بجې د تیږې د ښویېدو له امله رامنځته شوې، چې پکې یوه میلمنه میرمن د خپل معصوم کمکي زوی سره په خوب ویده و او د دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټوي. دا چې د ډېر باران د امله نه 10 منټه کم 11 بجې وې د شپې او باران ډېر زیات و. نو دلته د دې کور والا چې نور کور په دې کوټه کې پروت و، یو هغه مشر د حجره کې و. نو کله چې دا پیښه رامنځته شوه، دا ګټه د بره نه راورغښتله او راغله دلته دا کور یې و. نو هغه مشر د دې حجرې نه راپاڅېدلی و، بیا هلته موږ ته خبر راکړو دا زموږ ګاونډیان دي. نو 10 منټه کم په 11 بجې موږ ته خبر راکړو. هغه ځنه چې بس موږ ډزې وکړلې او دا کلی هم را خبر کړ. دا ټول کلی د شپې راغی او باران ورېده. چې دلته موږ رالو نو چې موږ پانګ وکړ دې کور کې 8 کسان پراته وو. 8 کسان چې پراته وو نو بس 2 کسان د یو غاړې ته روغ خلاص شوي وو، 2 د بل غاړې ته، 2 د بل. دا کوم شهیدان چې شوي، یوه زنانه وه او یو نارینه و ماشوم و. نو دا د دې ګټې نه لاندې شوي وو، دا کومه ګټه چې ښکاري د دې نه لاندې پراته وو. بیا دا ولس راغی او دا کلی راغی او د ګټې ته لاندې نه دغه وکړله، لغم یې ورکړه. بیا دا ګټه په زور باندې داسې لږه واړوله، زنانه یې نیولې وه، هغه هم شهیده شوې وه، هغه هم ترې راویستله و. کوم ماشوم چې و هغه هم شهید شوی و، هغه هم ته موږ راویسته. د ولس په همکارۍ باندې یعنې راووته. او نور د کور چې کوم سامان و، کټونه و او بسترې وې او لوښي و، هغه مال و، یو پکې خسی و، یو ورغم و، هغه هم د منځه تلي و. کټونه او لوښي او کوم هغه د سولر هغه شیشه چې وه او هغه بیټري چې وه هغه ټول ختم شوي و. غواګانې 2 غواګانې وې هغه هم ختمې شوي وې. نو د ولس په همکارۍ بیا دا خلک موږ دغه کړل او هغه تاسو په خپله وینئ. نو دغه حل دی. په دغه یوه کوټه کې څو نفر وو؟ 8 نفر وو د یوه کوټه کې. فقط دغه 2 پکې شهیدان شوي؟ دا 2 پکې شهیدان شوي وو او دا نور الله پاک ساتلي وو، د غاړو ته پاتې شوي وو. او هغه یو زنانه چې دا مشره زنانه هغه هم زخمي ده، لږ دا ځای زخمي شوی و، داسې لرګی پې پروت و، د بره پې خاوره پرته وه. او هغه مال چې کوم و هغه مال هم دلته هم د دې و د کټونو سر ته تړلی و، هغه هلته ختم شوی و. دغه سیمه کې پرته له دې کوم زیانونه اخوتي کو یوازې همدا پیښه نه؟ نور زیانونه هم ډېر اوښتي. که داسې موږ واوړو د زموږ واله ده، دا زموږ کڅ دې اوبه کېږي او د هغه واله چې دغه ټوله ختمه شوې ده، ایمالونه راغلي، واله ډکه شوې ده، څه کده شلېدلې ده. د هغې نه علاوه دلته زموږ دې خوړ کې ډنډان دي، چینې دي زموږ، هغه ډنډان زموږ د منځه تللی دي. د هغې نه علاوه دلته زموږ دا سړک چې دی پورته ټینکۍ ته ختلی، دا سړک د منځه تللی دی. نو زیانونه د انتها ډېر رسېدلي دي. او زموږ دا ولس چې دی دا غریب ولس دی، بیچاره ولس دی، بیکاره ولس دی، ډېر عاجزه دی. نو بل دا خبره چې زمونږ دا علاقه چې ده، دا سیمه چې ده، دا تقریبا 12-14 کلي لري. په دې 12-14 کلو کې 15,000-14,000 نفوس پروت دی. دې ته تر اوسه د کلینیک هېڅ بندوبست نشته دی. کلینیک نه چې هغه ټیم هم راته نشته دی او نه راغلی دی. نو موږ په اوسنیو وختونو کې چې مریض چې د څه شي نه استفاده کوئ دلته، موږ چې کله مریض دلته موږ ته پیدا شي، معمولي مریض یې، عادي مریض یې، هغه موږ په لرګو کې وتړو، 2 لرګو کې په اوږه باندې کېدو، په اوږه م روان کلی، که کته خوړه وه، حالات خو تاسو ولیده. هغې ته یې موږ رسوو، څو چې دا موږ ډاکټر ته رسوو، دا کلینیک ته رسوو، دا هسپتال ته رسوو. دلته ډاکټر موږ سره نشته، هېڅ کلینیک نه لرو، ټیم نه لرو، ډاکټر نه لرو.
چې دا موږ کله ډاکټر ته رسو هغې خپل هغه یعنې روغ د لاسه ورکلی یا تکلیف د هغې دومره زیات شوی چې تاسو په خپله دا حالات ولیدو نو موږ د نړۍ نه موږ د اسلامي امارت نه دا تمه لرو دا توقع ترې لرو چې موږ ته د کلینیک موږ ته د بیا آبادولو دپاره دوی کوشش وکړي او بیا آبادولو دپاره زموږ یعنې یوه زمینه برابره کړي او موږ ته ډېر خوشحاله او ډېر ترې رضا یو. لله الحمد امارت اسلامی اول غون افغانستان کې امنیت تامینول دا ذمہواری ده او الحمدلله غیر سر ته رسولی دی په ټول افغانستان کې امن دی. په دویمه مرحله کې موږ د ولس د ستونزو کوشش کوو چې د ولس څومره ستونزې دي د خپل وس او توان مطابق هغه حل و فصل کوو، که مکاتب دي، که کلینیکونه دي، که سړکونه دي، که ویالې دي، که پیپ سکیمونه دي، په ټولو برخو کې انشاءالله موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ سوګه پوګه ولاړ یو او د دې ټولو ستونزو ته به انشاءالله د حل لار پیدا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې موږ اوس نږدې نه ومولیدل او دا زموږ ولسونه دي د دې دغه ستونزې مشکلات د مخکې نه هم موږ ته معلوم دي. خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې په تېر 2 کاله کې هم زموږ هغه ولسونه چې خدماتو ته لاسرسی نه لره نو تقریبا 80% ولسونو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. ولسونو ته هم ډاډ ورکوو چې دلته د دې نفوس ته په کتو باندې د وزارت صحت امید د پالیسۍ له مخې چې څومره ممکن وي او مطابق دغه پالیسۍ په څه طریقې سره ممکن چې موږ دلته دوی ته خدمات برابر کړو، خدمات ورته عرضه کړو. دا د ولسونو حق دی په موږ باندې او په دغه برخه کې موږ متوجه یو. زیاتره ولسونو لاسرسی پیدا کړی، کوم چې پاتې دي انشاءالله تر خپل وسه پورې مکلف یو. په دغه کې موږ هلې ځلې کوو. د دې ځای دپاره موږ د خپل ریاست د طریقه کلینیک پیشنهاد کړی دی او په دې باندې مطمئن یو چې وزارت به هم انشاءالله هلته چې به کومه کمیټه تعینېږي او هغوی به هم دا نفوس دومره دی چې واقعا دا د کلینیک دپاره مستحق دي او په نږدې وخت کې به انشاءالله دغه ولسونه او موږ او تاسې دلته د یو کلینیک شاهدان اوسئ. دا یوازې کارون نه دی چې د اشغالګرو وحشت ځپلی او ولس یې ځورېدلی، په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ورته حالات دی. اظهار ارمان، کونړ ټي وي، وټپور، کروم سیمه.